را به شو د پروژې په لایف سایکل کې به د مختلفو مرحلو په ارزښت باندې وایي. تاسو ته کله شاید د پوښتنه مطرح شي چې زه غواړم د پروژې په یو مهمه مرحله کې کار وکړم، کومه مرحله یې ډېره مهمه ده؟ که چیرې تاسو د پروژې لایف سایکل ته متوجه شئ، هره مرحله یو خاص ارزښت لري. که چیرې یوه مرحله وجود ونه لري نو کېدلی نه شي چې موږ بلې مرحلې ته ولاړ شو. یو د بل متمم یا تکمیل کوونکي دي. نو د ما شخصي نظر ته دی که چیرې د پروژې په هغه اولي مرحله کې پروژه تایید نشي، د پروژې لپاره فند تعیین نشي، د پروژې لوړ اهداف تعیین نشي، نو موږ نشو کړلی چې پروژه ولرو. د پروژې د زیږېدو مرحله یا د انیشیشن فیز هغه وخت دی چې په هغو کې ډونر یا یو وزارت یا د وزیرانو شورا یا په یو شخصي فند یو بانک هر څوک چې وي هغه د تصمیم نیسي چې دا پروژه باید عملي شي. نو دا تر ټولو ډېره مهمه مرحله ده